حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پی ټی وی شیشې د اړخنا د حی علی الفلاح په پروګرام کې ممتاز تخکل شان او بهترین موضوع راوړی دا چې هغه د زړه اصلاح کول دي. ګرانو کتونکو یقینا چې د وجود بادشاه او د تمام وجود دارومدار دا په زړه باندې دی. یقینا چې د ستا زړه صحیح وي نو د ستا تمام ظاهري او باطینی ټول اعمال به د ستا صحیح وي، بلکې د ستا وجود به ورسره روغ جوړ وي. نو مونږ له پکار دی چې مونږ د خپل زړه اصلاح وکړو او مونږ د خپل زړه جوړ کړو او د خپل زړونو نه هغه ګندونه وباسو چې کوم نه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. هغه بد عادتونه مونږ د خپل زړونو نه وباسو نو بیا به مونږ او تاسو په دنیا او آخرت کې کامیاب یو. قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمای یوم لا ينفع مال ولا بنون. هغه ورځ چې په هغه ورځ کې به نه مال فایده ورکوي نه به بچي فایده ورکوي. څوک به فایده ورکوي؟ کم خلق به فایده ورکوي؟ الله جل جلاله فرمای الا من اتى الله بقلب سلیم. څوک چې الله جل جلاله ته په صحیح او سالم زړه باندې راغو، یعنی که چرته دنیا کې د ارسمرم نیک اعمال کوي او بهترین اعمال دی کوي، د خپل صورت خخکله او د شریعت مطابق جوړ کړي وي، خو لیکن د په نیت کې فساد پروت وي، د نیت صحیح نه وي، نو د هم کامیاب نه دی په ورځ د قیامت باندې. او د قیامت په ورځ نه تعالی بیا مال فایده درکوي نه تعالی بچی فایده درکوي. که د ستا اولاد وي او ستا نیت دا وي چې خلک به ماته ووایي چې وګوره د اولاد ښه ډېرو او د په دین کې وقف کړی و د خپل اولاد او خپل اولاد ته د الله او د الله رسول لاره ښودلې وه، نو دا خو ښه خبره ده، بهترینه خبره ده. خو لیکن که چرته کې دا نیت پکې و چې بیا ما ته خلک نیک عمله ووایي او زه د خلکو په منځ کې مشهور شمه او خلک ته هر ځای کې زما مثالونه ورکوي، یا لکه مال شه دی به ووایي چې مال الله مال راکړی دی او دا به صدقه کوي او دا به د الله په لاره کې خرچه کوي، خو لیکن د نیت کې فرق دی او نیت کې دا فرق دی چې خلک ما ته سخي ووایي، زه د خلکو په منځ کې مشهور شمه. نو الله پاک فرمایي دا کم مال چې تا په دنیا کې خرچه کړی دی، دا کم بچی چې تا په الله لاره کې او د الله په دین کې ویستلی دي، د محبوب علیه السلام غلامان دې ترې جوړ کړي دي، خو دا تعالی هیڅ فایده نشي درکولی مګر د ستا زړه به تعالی فایده درکوي. که په دې څیزونو سره د ستا زړه دا صحیح او سالم او فساد نیت دی پکې نو، دا دې کې دی بل چاته د ښودنې نیت نو بالکل ته بیا په کامیابی په ورځ د آخرت باندې. ګرانو کتونکو محبوب کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الا وان فی الجسد مضغه، خبردار په دې جسد کې په دې وجود کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله. کله چې دا ټوکړه صحیح وي د ستا ټول بدن ستا ټول وجود به صحیح وي، و اذا فسدت فسد الجسد كله. او کله چې دا ټوکړه خراب شي نو د ستا ټول وجود چې دی هغه خراب شي. الا وهي القلب، خبردار هغه زړه دی. یعنی که چرته د ستا په دې وجود کې کم څیز دی هغه د ستا ټول وجود صحیح کوي نو هغه زړه دی، او که د ستا دا ټول وجود هغه یو څیز خرابوي نو هغه یو څیز هم د ستا زړه دی. یعنی تا ته به د دې ټول ارس فایده او د ارس نقصان دا به په دې یو څیز باندې بناوي چې هغه زړه دی. ځکه چې انما الاعمال بالنیات، که تاسو ارسمرم وګورئ دا نیک اعمال چې دي د دې دار و مدار دا په زړه باندې دی. نو که چرته کې د ستا زړه صحیح وي د ستا به تمام اعمال صحیح وي. که تا زړه صحیح و نو ته به بیا هیڅکله هم په لاسونو او په سترګو باندې د الله جل جلاله نافرماني ونه کړي.
نو ځکه چې د ستا زړه به صحیح وي او که زړه دې خراب و همیشه به ته بلکې ستا کوشش به هم نه راځي بغیر د کوشش نه به د ستا لاس غلط طرف ته ځي د ستا نظر هغه به غلط طرف ته استعمالیږي د ستا خوله هغه به غلط طرف ته استعمالیږي نو موږ له پکار دي چې موږ د خپل زړونو صفا کو او د خپل زړونو اصلاح کو او اصلاح دا ده چې موږ همیشه الله جل جلاله ته جاړو یو ورځ حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته الله جل جلاله وحی وکړله چې ای زما خلیل الله ته د خپل زړه ووینځه ابراهیم خلیل الله علیه السلام الله جل جلاله ته عرض کو چې یا رب زه څنګه د خپل زړه ووینځم دلته کې خو اوبه نه ځي نو الله جل جلاله ورته وفرمایل چې دا په اوبو باندې نه صفا کیږي دا داسې څیز دی چې دا صفا کیږي نو دا په ذکر الله باندې صفا کیږي ته به د الله جل جلاله ذکر اسکارو کې او الله جل جلاله ته به ښه ډېر وجاړې دا د سترګو په اوښکو باندې صفا کیږي یعنې موږ له پکار دا دي چې موږ د الله جل جلاله یره دا په خپل زړونو کې دا راولو یوازې داسې نه ده چې زمون خلک اکثر داسې هم وایي چې بس دا زړه چې دی دا وینه صرف پاس کوي وینه خیجی ټول وجود ته نه بلکې د دې ټول وجود مغز د دې ټول وجود بنیاد او اصل هغه زړه دی ځکه چې د ستا هر یو عمل دا بنا دی په زړه باندې ګورئ مونږ څنګه د خپل مخونه صفا ساتو مونږ خپل وجود صفا ساتو کپړې صفا ساتو د څه دپاره چې په دې باندې د خلکو نظر دی په دې د خلکو نظر دی نو مونږ هغوی ته ځان خسته کول غواړو او الله جل جلاله نظر دا په زړه باندې نو مونږ له آیا پکار نه دي چې د خپل زړونه صفا کو ځکه د ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک نه ښکلی حدیث روایت دی او مبارک فرمایي وی محبوب علیه الصلاة والسلام او فرمایل ان الله لا ينظر الى اجسادکم الله جل جلاله ستاسو وجود ته نه ګوري چې ستاسو وجود ښکلی دی د ستاسو مخ ښکلی دی ولا الى صورکم ستاسو صورتونو او شکلونو ته نه ګوري چې دا خسته دی او دا خسته نه دی بلکې ولکن ينظر الى قلوبکم لیکن دوی الله جل جلاله ګوري د ستاسو زړونو ته الله پاک همیشه د بنده په دې زړه باندې نظر وي چې آیا زما دا بنده په دې زړه کې کم خیالات او کم سوچونه او فکرونه راولي یقینا دا سوچ او فکر راځي زړه ته خو دا زړه نه بیا عقل ته راځي او عقل نه بیا زړه ته کوزیږي نو دا زړه په دې باندې جاری وي چې آیا دا عمل زه اوس وکړم او که ونه کړم نو بیا د دې تصدیق چې کوم دی هغه وجود کوي هغه لاسونه کوي هغه خپې کوي هغه سترګې کوي هغه خوله کوي نو موږ له پکار دی چې کوم سوچ او فکر زمونږ ذهن نه راکوز شي زړه ته نو بیا په دې زړه کې مونږ له خامخا سوچ او فکر پکار دی او محبوب کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله جل جلاله د زړه سره د هر مؤمن مسلمان د هر انسان هغه یو شیطان پیدا کړی وي او یو فرښته پیدا کړی وي دا فرښته د ته په دې زړه کې خیخي او بهترین عملونه ور اچي د هغې خیالات ورته اچي د هغې سوچ او فکر ورته اچي او شیطان بد سوچونه بد فکرونه هغه د ده په زړه کې اچي نو چې کله د ده په زړه کې دا سوچونه او فکرونه راشي نو بیا د ده چې دا کوم وجود دی نو د هغې د تصدیق او یا تکذیب وکړي یا د عمل وکړي نو بس هغه زړه کې چې کوم خیال راغلی دی هغې تصدیق وشو هغه وشو او یا د ده دا وجود ورته انکار وکړي چې نه دا مه کوه نو دا تاله چې کله وویلی شي په دې زړه کې چې یاره دا کار وکړه او دا کار مه کوه دوه قسمه خبرې کېږي د ستاز د زړه سره نو دا یو فرشته وي او یو شیطان وي نو همیشه موږ ته محبوب علیه صلات وسلام د دې درس هم راکړی دی چې کله داسې قسمه حالت پتا باندې راشي چې هغه خلک وایي یو زړه مې یو څه وایي او بل زړه مې بل څه وایي نو دا یو فرشته ویل کوي او وینا کوي او دا بل شیطان وینا کوي نو بیا به ته ګورې که چېرته زه دا عمل وکم نو آیا معاشره کې که خلک زمانه په دې عمل باندې خبردار شي نو آیا په دې باندې به ما ته خلک شاباسي راکړي او که نه خلک به ما بې عزته کړي ما ته به ردې بدې ووایي زه به د خلکو په نظرونو کې سپک راشم او که نه دا خلک به زمانه خوشحاله شي که خلک په هغې خوشحاله کېدل او ته په هغې باندې شرمنده کېدی نه
نو بالکل دا نیک عمل دی. د دې حکم تا ته فرشتي کړی دی دغه کار وکړه چې دا کم خیال او سوچ او فکر د ستا په زړه کې دغه فرشتي اچولی دی. او که چېرته داسې عمل وي چې که ته وایې که دا زمانه وشو دا عمل نو زه به شرمنده شم که په ما باندې خلک خبردار شو، نو دا بیا بد عمل دی، دا ګناه ده او دا تا ته شیطان دا وسوسه او دا خیال او سوچ او فکر په زړه کې هغه درچولی دی. نو مونږ له پکار دي چې مونږ د خپل زړونه صفا کو. مونږ له دا نه دي پکار چې مونږ د خپل زړونه دومره سخت کو چې د کاڼو نه هم زیات سخت کو. ځکه قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمایي ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، د دې ښکارا دلایل او معجزات نه پس د دې منافقینو د زړونو دومره زیات سخت شو فهي کالحجاره، هغه د کاڼو په شانتې وګرځېدل. الله فرمایي او اشد قسوه، د کاڼو نه هم زیات سخت وګرځېدل. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، دا کاڼي خو د دوی د کاڼو نه هم زیات دا خپل زړونه سخت کړي دي. په کار دوی له نه دي چې دوی دا زړونه د کاڼو په شانتي یا د کاڼو نه زیات دا خپل زړونه سخت کي. ولې؟ ځکه چې الله فرمایي بعضې کاڼي داسې هم شته یتفجر منه الانهار چې د هغې نه چینې جاري کیږي. وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، بل داسې کاڼي هم شته دی چې هغه په خپله باندې اوچوي او د هغې نه اوبه روځي، اوچوي په خپله باندې او اوبه ترې نه روځي. او وان منها لما یهبط من خشیة الله، او داسې کاڼي هم شته دی چې هغه د الله جل جلاله د یرې د وجې نه راغړېږي راغورځېږي او هغوی د الله جل جلاله یره پې دومره غالبه شي. وما الله بغافل عما تعملون، الله جل جلاله بې خبره نه دی د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. الله جل جلاله دلته د 3 قسمه کاڼو ذکر وکړو. یو قسم کاڼی هغه دی چې هغه اوچوي او د هغې نه چینی او نهرونه جاري شي. بل هغه کاڼی چې په خپله باندې اوچوي او هغې نه اوبه راوځي. او بل هغه کاڼی چې هغه د الله جل جلاله دا یره پې دومره غالبه شي چې هغه رلغړي، هغه راغورځېږي د الله جل جلاله د یرې نه. نو الله پاک فرمایي ای خلکو د ستاسو زړونه دا د کاڼي نه هم سخت شول، حالان کې په کاڼو کې هم د الله جل جلاله یره پرته ده. څه د الله د یرې د وجې نه وجاړي تر دې د هغې نه چینې جاري شي، څه پکې وجاړي د هغې نه نهرونه جاري شي، او څه که جړا ورله نه ورځي نو هغه رول غړېږي. دا کمې چینې چې دي، دا کمې اوبه چې دي، دا یو قسمه له د دې جړا ده چې دوی د الله جل جلاله د یرې د وجې نه کوي. نو چې یو کاڼی هغه ماتیږي د هغې نه اوبه روځي، نو موږ له تاسو له نه دي په کار چې موږ د خپل زړه دومره نرم کو چې همیشه مونږه نه ښه اعمال وشي او مونږه خلکو ته بهترین پیغام ورکو، مونږه خلکو سره نرمی وکړو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمای وی محبوب علیه الصلاة والسلام او فرمایل ان الله يحب الرفق في كل امر، وی الله جل جلاله نرمی خوښي په هر یو کار کې مونږ له دا په کار دي چې مونږ نرمي وکړو. او دا نرمي به څنګه راځي؟ دا په زړه کې راځي. او دا زړه کې به څنګه دا نرمي راځي چې ته کله همیشه سوچ وکړي د ځان نه لاندې کسته، ته به د ځان نه بره خلکو ته نه ګورې. کله چې مونږ تاسو ژوند تیرو په دنیا کې نو همیشه به مونږه د ځان نه لاندې خلکو ته ګورو، د ځان نه بره خلکو ته به مونږه نه ګورو. محبوب علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې محبوب علیه الصلاة والسلام فرمای وی تاسو د ځان نه لاندې خلکو ته ګوري، د ځان نه بره خلکو ته مه ګوري. دا یو داسې بهترین حدیث دی چې د ټولې زندګۍ خلاصه په دې حدیث شریف کې موجوده ده. هغه غونډه طریقه هغه په دې حدیث شریف کې موجوده ده. محبوب کریم صلی الله علیه وسلم چې داسې وفرمایل چې د ځان نه لاندې ګورئ، بره مه ګورئ. د دې مطلب دا دی چې کله یو نعمت الله جل جلاله تا ته درکړی وي خو دستانه بره خلکو ته دستانه ډیر اعلی نعمتونه ورکړي، ته هغې ته مه ګوره، ته د ځان نه لاندې خلکو ته وګوره، ځان سره برابر خلکو ته وګوره او بیا سوچ وکړه چې دا کوم نعمت الله جل جلاله ما ته راکړی دی نو دا یې زما دی خوا کې چې کم کس دی دته یې ولې نه دی ورکړی، لاندې ولې نه دی ورکړی، نو ته به بیا په دې نعمت باندې شکر وباسې، ناشکري به نه کې. نو یقینا په دې کې به زمونږ او ستاسو دپاره خیر وي. نو لہذا مونږ له پکار دا دي چې مونږ د خپل زړونه
صفا وساتو. الله کریم جل جلاله دې مونږ لا په دین اسلام باندې استقامت را نصیب کی، زمونږ د زړونه د خالص د الله جل جلاله دپاره وګرځي. تر بل پروګرام پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.